ډیرو ګرانو زده کوونکو سلامونه، هیله لرم جوړ روغ اوسئ. تاسو نننی نوی درس دی په یوه وخت کې د کوچني مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کول دي. تاسو په بیله توګه د تر ټولو کوچني مشترک مضرب پیدا کول او تر ټولو مشترک قاسم پیدا کول ما در سره کار کړي وو، سوالونه عمل کړي وو، مثالونه انشاءالله چې ټولو بزدوي، مگر دغه طریقه چې په یوه ځلې په یوه وخت کې څه رقم کوچنی مشترک مضرب پیدا کړو او تر ټولو لوی قاسم پیدا کړو، دا به نن د تاسو سره کار کړم او موږ تاسو به یو ځای راشو، سوالونه به حل کړو. اول به مثالونه حل کړو او پس د مثالونه به بیا د شپږ پنځوسمې صفحې تمرین سوالونه هم څو سوالونه در سره کار کړم. هیله ده چې زده مو شي. ښه، څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل، د تاسو د ننني درس عنوان په یو وخت کې د کوچني مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا کول دي. 55مه صفحه د کتاب هم ده. لومړی مثال چې تاسو په کتاب کې راغلی دا به در سره حل کړم چې تاسو په عملي توګه وپوهیږئ چې څه رقم پوهیدای شي چې څه رقم موږ په یوه وخت کې دغه دواړه مضرب او قاسم پیدا کولی شو. دلته په مثال کې تاسو ته د 81 عدد، د 45 عدد او د 72 عدد درکړی چې موږ د دې تر ټولو لوی قاسم مشترک او تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کړو. اول به وګورو چې کله چې په یوه جدول کې د تجزیه په جدول کې دا سوالونه حل کیو او دا طریقه په کار اچیو. کله چې تاسو دا جدول رسم کړ، ګورئ چې د دې اول رقم طاق دی، د 45 اول رقم طاق دی، مګر د 2 اول رقم جفت دی. نو دا همزمان باید موږ عدد پیدا کړو چې درې واړه په قابل دی ویش وي یا قابل دی تجزیه وي. اوس که موږ په 2 ونیسو، 81 په 2 قابل دی ویش نه دی، 45 په 2 قابل دی ویش دی، خو 2 دی. نو اوس په 3 په نظر کې ونیسو. دریم چې په نظر کې ونیول، دغه رقمونه جمعوي، 8 یو 9 کې، 4 5 نه کې، او 2 نه کې، یعنی د 3 واړه عددونه د موږ تاسو په 3 قابل دی ویش یا قابل دی تقسیم دی. نو دلته به 3 ونیسو. یعنی په دې طریقه کې شرط دا دی چې باید 3 واړه، که 3 عدد او 3 واړه، که 2 عدد او 2 واړه، که 4 عدد او ټول باید په یوه عدد تاسو تجزیه کړئ. اوس هم چې دلته 3 ونیوه، دا تجزیه کیو، 2 په 3 کې 6، دلته 2 پاتې کی، 2 د یو سره 21 کی، او په 3 کې څو کی 21، او بیا 1 په 3 کې 3، دلته 1 پاتې کی 15، 5 په 3 کې 15، 2 په 3 کې 6، دلته 1 پاتې کی 12، 4 په 3 کې څو کی 4 په 3 کې 12. اوس بیا دلته دغه طاق دی، دا طاق دی، دا جفت دی، دا په 2 قابل دی تقسیم دی، مګر دا 2 نور په 3 قابل دی تقسیم دی. مګر کله چې ګورئ چې 24 په 3 پوره قابل تقسیم دی، نو بیا هم باید څو ونیسو؟ 3 ونیسو. 2 نشي نیوای، په څه چې دغه 2 عددونه په 2 قابل دی تقسیم نه دي. ښه، اوس دریم چې دلته ونیول، 9 په 3 کې 9 په 3 کې 28، 9 په 3 کې 28، 5 په 3 کې 15، 8 په 3 کې 24. ښه، اوس نو ګورئ چې دا خو لومړنی عدد دی، په 5 قابل تقسیم دی، 9 په 3 قابل تقسیم دی، مګر 8 په 2 قابل تقسیم دی. په یوه عدد موږ نه کولی شو چې دا تجزیه کړو یا یې وویشو یا یې تقسیم کړو. نو همدغه طریقه سټاپ کوئ یا دروئ دغه 2 عدده چې چپ لاسته تاسو لاسته راوړئ، دغه 2 عدده ضربوئ. 3 ضرب په 3 مساوي په 9. همدغه د 9 عدد تاسو تر ټولو لوی مشترک قاسم دی. د کوم عدد قاسم دی؟ د 81، 45 او 2.
تر ټولو لوی مشترک قاسم پیدا شو؟ نه، یعنی دغه د چپ طرف اعداد چې تاسو پیدا کړي اصل ضرب تر ټولو لوی مشترک قاسم دی. او کله چې د چپ طرف اعداد دغه باقی مانده اعداد سره تاسو ضرب کړئ، یعنی د دغو دریو اعداد سره تاسو ضرب کړئ، هغه بیا تر ټولو کوچنی مشترک مضرب تاسو ته درکوي. یعنی 3 ضرب په 3 ضرب په 9 ضرب په 5 او ضرب په 8 چې دا مساوي کیږي په 3 په 3 کې 9 په 9 کې 1 او 15 په 8 کې 40. کله چې تاسو 40 د 1 سره ضرب کړئ، 1 ضرب په 40 کې 1 په 4 کې 4 او 4 په 8 کې 2 او 1 صفرم درلود په څه چې 15 په 8 کې 40 کې 3240 درکې 3240 عدد دا عدد تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی د کومو اعدادو؟ د 1 15 او 2. دا شوه په یو وخت کې د تر ټولو د کوچني مضرب مشترک پیدا کول او د تر ټولو د لوی مشترک قاسم پیدا کولو طریقه. اوس په دوام سوال کې بیا هم د تاسو سره کار وکړم چې تاسو دا طریقه لږ نور هم ښه زده شي او تمرینات هم زیات شي. دوام مثال چې تاسو ته لیکلی د 225 عدد دی او د 100 عدد دی. کله چې تاسو دا دوه عددونه تاسو ته درکول کی ویل کی چې د دې تر ټولو لوی مشترک قاسم او تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. اول ګورئ چې دا 0 دی په 2 قابل د تقسیم دی، دلته مګر دا 15 دی په 2 قابل د تقسیم نه دی، نو دواړه مګر په 5 قابل دی تقسیم دی، په 3 هم نشي کېدای. په څه چې دلته 2 او 2 4 کې 4 15 نه کی، مګر دلته بیا 100 په 3 قابل دی تجزیه نه دی، نو 15 نیسو په 15 تجزیه کیو. په 15 چې تجزیه پیل کړه 4 په 15 کې کی 0 دلته 2 پاتې کی، دلته 25 کې 15 په 15 کې څو کې 25 بیا 2 په 15 کې لاس صفرم کوزي وو. بیا ګورئ چې د دواړو هغه لومړي عددونه د 0 د 15 دواړه په 15 قابل دی ویشتي، 15 نیسو 9 په 15 کې 45 او 4 په 15 کې څو 4 په 15 کې 0. اوس ګورو چې دلته یمو اعداد دا 4 شول په 2 قابل د تجزیه تقسیم دی او دا په 3 قابل د تجزیه تقسیم دی. کله چې متفاوت شول نورې د پروسه یا د طریقه بس کیو، نور مخته نه ځو چپ لاسته دغه دوه عددونه ضرب کړئ. 15 ضرب په 15 مساوي په 25 تر ټولو لوی مشترک قاسم د کوم عددونو شو؟ د 100 او د 225 شو. او بیا د دوه عدد د باقی مانده اعداد سره ضربوي، هر عدد چې دلته وي هغه تاسو ته تر ټولو کوچنی مشترک مضرب درکوي. 15 ضرب په 15 ضرب په 9 ضرب په 4 مساوي 15 ضرب په 15 25 کې 9 په 4 کې 18 کې 25 چې په 18 ضرب کړئ کې 900 د 900 دا عدد تر ټولو کوچنی مشترک مضرب.
د کومو اعدادو شه د سلو او 225 دی. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس به راشو د پوښتنو برخې ته. پوښتنې تاسو په 50مه صفحه کې پوښتنې دي، د هغو نه به تاسو ته سوالونه حل کړم. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو وګورئ د 50مه صفحې پوښتنې کې ویلي دي چې د لاندې عددونو لوی مشترک قاسم او کوچنی مشترک مضرب په یوه جدول کې پیدا کړئ. لومړی پوښتنه هم ده 12 20 او 6 دی چې تر ټولو لوی مشترک قاسم او کوچنی مضرب مشترک پیدا کړئ. په دویمه پوښتنه کې 10 او 41 غوښتي 140 غوښتي چې پیدا یې کړئ. په دریمه پوښتنه کې د 20 او 14 او 44 همدغه تر ټولو کوچنی مضرب مشترک او قاسم لوی مشترک قاسم یې غوښتی. او په څلورمه پوښتنه کې 81 د 21 عددونو غوښتي. زه به د تاسو دپاره لومړی سوال او څلورم سوال به درته حل کړم. دویمه پوښتنه او دریمه پوښتنه تاسو په خپله حل کړئ چې تاسو تمرین پکې وشي او په خپله په ځان حاکم شئ چې دا سوالونه حل کولی شي. د دې دپاره چې دا سوالونه ډېر مشابه دي، نو اوس توجه وکړئ چې تاسو ته لومړی سوال حل کړم. ښه، د دې دپاره چې تاسو وخت ضایع نه شي، ما مخکې د پوښتنې تاسو ته دلته لیکلي. دلته موږ ته 12 20 او 6 اعداد په لومړۍ پوښتنه کې تاسو ته درکړي چې د دې تر ټولو لوی مشترک قاسم او تر ټولو کوچنی مشترک مضرب پیدا کړئ. نو لومړی موږ تاسو ګورو چې دا درې اعداد په کوم یو عدد په یو وخت کې قابل د تجزیه دي. دا جفت عدد دی، دوه د صفر هم په دوو کې او شپږ هم جفت دي. درې واړه په دوو قابل د تجزیه دي. دلته دوه نیسو. شپږ په دوو کې 12 کې، یو په دوو کې 2 صفر ټیټي وو، یو په دوو کې 2 دلته یو پاتې کېږي، 8 په دوو کې 18. او بیا ګورو چې بیا هم درې واړه جفت دي، بیا هم 2 نیسو. 3 په دوو کې 6، 5 په دوو کې 10، 9 په دوو کې 18. اوس ګورو چې دلته 3 او 9 په دریو قابل د تجزیه دي، مګر 5 په خپله په 5 قابل د تجزیه کیږي او په بل عدد نه کیږي، په دریو نه کیږي. نو مختلف عددونه شول، 3 او 5 شول. نو همدلته خپله دغه طریقه یا دغه پروسه د ریوو او دغه چپ لاس د چپ لاس عددونه ضربي وو 2 ضرب په 2 مساوي کیږي په 4. دا څه شی تاسو ته درکوي؟ تر ټولو لوی مشترک قاسم تاسو ته درکوي. د کومو عددونو؟ د 12 20 او 6 دی. او بیا ما مخکې تاسو ته تشریح کړل دا دوه عدده د چپ لاس عددونه ضربي د کومو عددونو سره؟ د دغو عددونو سره چې دلته پاتې شول، نور د تجزیه وړ نه دي په یوه عدد. نو دلته لیکو چې 2 ضرب په 2 ضرب په 3 ضرب په 5 او ضرب په 9 چې مساوي کیږي په 2 په 2 کې 4 په 3 کې 12 په 5 کې 18 چې د 9 سره ضرب کړو 9 په 6 کې 450 کې او یو صفر هم د 18 ته څنګ 540 تر ټولو دا عدد تر ټولو کوچنی مشترک مضرب د کومو اعدادو دی؟ د 12 20 او 6 دی. دا مو هم پیدا کړ. اوس به ورشو دوامې پوښتنې ته. دوام او دریم سوال خو ما تاسو ته وظیفه درکړه چې تاسو یې حل کړئ. څلورم پوښتنې ته به راشو.
څلورمه پوښتنه زه درته حل کوم. دلته ګورو چې اووه طاقه ده د یو طاقه ده دی په دوو قابل د ویش یا تجزیه نه دي دی دواړه. نو درې به وګورو چې په دریو دی که نه دی. اووه دوه کې نه، یو اته کې نه، دواړه چې جمع کړو ارقام یې نه کې نه په درې قابل تجزیه دي. نو په دریو تجزیه کیو یا تقسیم یو. نه په دریو کې اووه ویشت، دوه په دریو کې شپږ، دلته دوه پاتې کې، اووه په دریو کې یو ویشت کې. نو بیا په دریو دواړه قابل د تجزیه دي. درې په دریو کې نه، او نه په دریو کې څو اووه ویشت. بیا ګورو چې دواړه په دریو قابل د تجزیه دي. بیا درې دي سو یو په دریو کې درې په دریو کې نه. اوس ګورو چې دلته مختلف اعداد شول. یو دی او بل یې درې دي. نو نور پروسه دریو مخته نه ځو. د چپ لاس عددونه لومړی ضربي وو. درې ضرب په دریو ضرب بیا هم دریو مساوي کې په درې په دریو کې نه په دریو کې اووه ویشت تر ټولو لوی مشترک قاسم د کومو اعدادو دی؟ د اووه ویشتو او یو اتیا. ښه، اوس دا ضربي وو په دغو پاتې عددونو یې ضربي وو. دلته کې درې ضرب په دریو ضرب بیا هم دریو بیا هم ضرب په یوه ضرب په دریو مساوي. ښه، درې په دریو کې چې درې واره ضرب شول اووه ویشت شول. اووه ویشت چې په دریو کې ضرب کړئ کې یو اتیا مساوي یو اتیا تر ټولو کوچنی مشترک مضرب د کومو اعدادو دی؟ د اووه ویشتو او د اتلسو. اووه ویشت او اتلس نه وبخښئ یو اتیا دی. دا و د تاسو نننی نوی درس. هیله لرم چې زده شوی وي او دغه درسونه خپل چینل سابسکرایب کړئ او درسونه د خپل همصنفانو دوستانو سره شریک کړئ. تاسو ته ښه وخت، تل کامیاب اوسئ.